پای د ځوانۍ ښایست په ګوته کړو مای د بنیاد شاعري کړې ده څوک چې ترې سره څه معنا اخلي ما د خپل مراد شاعري کړې ده ما خو په رام رام هم امن غوښتی دی تا تل د فساد شاعري کړې ده السلام علیکم ټولنا اول خو راغلی ملمنو ته هرکلی صدر صاحب اجازه باندې مینوالو ته یو نظم پیش کوم لوی اختر مناسبت سره زور نظم دی او هغې نه مخکې یو صدر صاحب اجازه باندې یو غزل وایي ما که د هیواد شاعري کړې ده زور غزل دی منظر صاحب ما که د هیواد شاعري کړې ده دا مې ستا په داد شاعري کړې ده او ما هم د چا یاد کې نغمه کړې ده ما هم د چا یاد کې نغمه کړې ده ما هم د چا یاد شاعري کړې ده او تای د ځوانۍ ښایست په ګوته ما لږ منډه وواله اسیر صاحب ګړندی شولو او سامې لا ګډه وړه تای د ځوانۍ ښایست په ګوته کړو مای د بنیاد شاعري کړې ده او تا نه په ارمان ګمان کې ګیره شوه ما خو زنده‌باد شاعري کړې ده او ټولو ته دا شعر ډالۍ ما د جهد بله معنی لیستې ده بلکې ټول پښتون ولس ته دا شعر ډالۍ چې ما د جهد بله معنی لیستې ده ما هم د جهاد شاعري کړې ده او ما خو په رام رام هم امن غوښتی دی ما خو په رام رام هم امن غوښتی دی تا تل د فساد شاعري کړې ده هغې خلکو ته ډالۍ چې د منظر صاحب په نظم باندې ځان نه پوهېږي جوابي زر انا هغه کافیه منو غن هغه کافیه راوچته کې خپل یو نظم دی ما خو په رام رام هم امن غوښتی دی تا تل د فساد شاعري کړې ده او وخت داسې و وخت تضاد لرلو وخت داسې و وخت تضاد لرلو نو ما هم متضاد شاعري کړې ده وخت داسې و وخت تضاد لرلو نو ما هم متضاد شاعري کړې ده وخت زما استادو دای غوښتي وه وخت زما استادو دای غوښتي وه ما د خپل استاد شاعري کړې ده او ته څوک شریک نه غواړې په مینه کې ته څوک شریک نه غواړې په مینه کې ما د اتحاد شاعري کړې ده او څوک چې ترې اثره څه معنا اخلي څوک چې ترې اثره څه معنا اخلي ما د خپل مراد شاعري کړې ده مننه د نظم لوی اختر ورځې دي لوی اختر قربانۍ باندې دا نظم زما استاد منظر صاحب ډېر خوښ دی دا نظم وایي منم ثواب دی او منم چې عبادت دی منم ثواب دی او منم چې عبادت ته پکې منم تکمیل د ابراهیم سرګند سنت ته پکې د خدای په لار د قربانۍ لوړ حقیقت ته پکې منم رضا پکې د خدای ده او جنت ته پکې خو د دې ورځ په دغه لوی قربانۍ مې قسم ربه دا ستا په با اختیار خدای مې قسم زه چې د وینې رنګ ته ګورم نو ډېر څه رایاد شي پراته په وینو کې لټ پټ مې پښتانه رایاد شي ما ته د ښار په هر دیوال پورې د قام د مشر کیمه غوښي د ګیرې سپین ویښته رایاد شي ډېر وار خطا شم په اختیار کې د راتللو نیم د وینو دارو ته مې زړه د ټینګولو نیم زه مسلمان یم اطاعت به د بېشکه کوم خو ډېر مجبور شم د حالاتو داسې ځکه کوم د چا چې لاس وینه مسره راته قاتل ښکاري زه د نکریزو نه له دې وجې اوس کرکه کوم ستا قدرتونو نه قربان شمه منکر نه یمه خو دا سنت زه له دې وجې نیمګړې پرېږدم چاړه راښکل تکبیر ویل راته ډېر ګران ښکاري زه له دې ځایه ځم راښکلي دغه پړي پرېږدم
ما د وطن د دې ترخو ترخو حالات او اثر پزړ را غوند د عقاید سره جنگ پیدا شي یا خو سپرلې ک د دې وینو بخار خاور کې چې سومین د بیا فطرت په سور رنگ پیدا شي خفه پر نشي ته گواہی چې اثر د چا دی ته خپو هيږي چې دا شر څه دی دا شر د چا دی یا خو سپرلې کا د دې وینو بخار خاور کې چې سومین د بیا فطرت په سور رنگ پیدا شي خفه پر نشي ته گواہی چې اثر د چا دی ته خپو هيږي چې دا شر څه دی دا شر د چا دی ته خپو هيږي چې دا شر څه دی دا شر د چا دی ډېر مننه ډېر مننه زمونږ چینل نوی ویډیوګانو د پاره سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته